وبرکاته. محترم ورور پوښتنه کړې په خارج کې اکثره خلک په هوټل یا دکان کې کار کوي، په هغې کې د خنزیر غوښه پخې بل څوک خو دی پکې مزدور وي راوړي خلکو ته مخې تږدي یا شراب خرڅېږي وغیره، یا د خنزیر غوښه په کارټونو کې راځي دی ګاډۍ ته شی بل ګاډۍ ته یې وړي بل دکان ته یې وړي ګودام ته یې وړي. محترمه ډایرکټ که دی د خنزیر غوښه وړي راوړي په دې کې دی ګناهګار دی او په دې باندې دا ګټه هم حرامه ده ښه. دې نه به ځان ساتي لکه څنګه چې دلته مستدعیم ملک کې د خنزیر غوښې او شرابو نه اخیستل او خرڅول نه ځان ساتل دي، دغه شان په کفري ملک کې هم په دې مسلمان باندې لازم دی دې ځان وساتي. البته که چېرته ډایرکټ د خنزیر غوښه نه وي بلکې نور خوراکونه وي او دا هم پکې په یو سنډه کې وي، نو بیا هم دته په کار نه چې دا کاروبار وکړي، خو بیا څه داسې گنجایش کېدلی شي چې دی تر څو به ځان له بل ځای کار پیدا کوي نو دا دی دغه کار کوي. یو مثلا یو 5 قسمه خوراک دی، یو قسم پکې حرام دی، 4 قسمه حلال دي، نو هغې کې بیا څه داسې گنجایش شته هغه کولی شي. خو دې د حرام او خنزیر او شرابو کې به د چا سره معاونت نه کوي. قرآن کې الله عظیم الشان قرآن کې الله تعالی فرمایي تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، د ګناه په کار کې به یو بل سره کومک نه کوئ.